بسم الله الرحمن الرحیم. د اسماء الحسنا په سلسله کې د الله لفظ باندې غږېدل خو ډیر ګران کار دی. د الله لفظ که وکتل سي په دې اړه باندې علماو خبرې کړي دي. د الله د لفظ خاصیات بیانول، د الله د لفظ هغه برکات بیانول، د الله د لفظ چې کومې ګټې دي بیانول، دا خو د انسان تر توان وتلې خبره ده. ولی؟ ځکه د الله لفظ هغه لفظ دی چې هر څوک یې د ویرې په وخت کې یاد کی الله، ویره به ځینې لرې کیږي. که د غم په وخت کې د الله لفظ یاد سي، غم به ځینې لرې کیږي. او هر تکلیف او ستونزه چې انسان ته پیښه سي، د الله لفظ یاد سي، هغه غم، هغه تکلیف، هغه ستونزه به ځینې لرې کیږي. او که څوک د الله لفظ د تنګۍ په وخت کې یاد کی، الله به پراخي ور باندې راولي. او که څوک د الله لفظ د ناچارۍ ناتوانۍ په وخت کې یاد کی، الله به هغه ته قوت ورکړي. او که یو څوک د ذلت په وخت کې وي، د الله لفظ یاد کی، الله به عزت وربخشي. او که څوک فقیر وي، مسکین وي، د الله لفظ یاد کی، الله جل شانه به غنی وګرځي. او که څوک یوازې وي، یک تنها وي، او په دغت او همدا ډول په یوازیتوب کې وي، د الله لفظ یاد کی، الله ورسره محبت کی، الله یوازیتوب لري کی. او که څوک د الله لفظ په داسې وخت کې یاد کی چې دته د مغلوبیت حالت وي، مغلوب وي، یو څوک ور باندې برلاسه وي، الله به یې مرسته وکړي، نصرت به یې وکړي. او که څوک سخت محتاج وي، متضرر وي، الله به د ده څخه ضرر لري کړي. او که څوک ناروغ وي، الله به ناروغي ځینې لري کړي. او د الله لفظ د الله هغه مبارک نوم دی چې په دې نامه باندې تمام تکلیفونه لري کیږي. برکات په دې لفظ، په دې نامه باندې، د الله په لفظ باندې را نازلیږي، دعا ور باندې قبلیږي. او همدا ډول ګټي په دې لفظ باندې راکښته کیږي، بدی ور باندې لري کیږي، نیکی ور باندې جلب کیږي. همدا لفظ، همدا الله دی چې د دې الله په نوم، په همدې الله باندې مځکې رامنځته سوي دي، اسمانونه رامنځته سوي دي، کتابونه همدا الله نازل کړي دي. همدا الله دی چې رسولان یې لېږلي دي، همدا الله دی چې شریعتونه او دینونه یې را لېږلي دي. همدا الله دی چې د همدې الله د الله نوم دی. همدا الله دی چې تمام حدود ور باندې ټاکل کیږي. همدا الله دی چې په همدې نامه باندې جهاد شروع کیږي. همدې الله د الله لفظ، د الله نوم دی چې ځینې خلک په همدې الله سره نیکمرغه کیږي او ځینې بدبخته کیږي، قیامت ور باندې راځي. همدا الله دی چې تول او ترازو د عدل او د انصاف ږدي، پل صراط قائموي، او د جنت ښکلي بازارونه پرانیزي. همدا الله دی چې دوزخ خلکو ته پیدا کړی دی. همدا الله دی چې د تمامو مخلوقاتو عبادت همدې الله ته دی. همدې الله د الله نوم دی چې حمد ورته ویل کیږي. او الله دی چې قیامت قایموي. همدا د الله لفظ دی چې په قبر کې اولین د دې الله پوښتنه کیږي. او د قیامت ورځ د راپورته کېدلو لفظ، حقیقي محکمې،
همدې الله ته راجع دي. دوستي او دشمني د همدې الله پر لفظ باندې ده. او هغه څوک نیکمرغه دی چې الله وپېژني او د الله پر طریقه باندې ولاړ سي. او هغه څوک چې د الله څخه لرې سي بدبخته دی. هغه څوک چې د الله حقوق لرې کړي هغه بدبخته دی. او د تمامو مخلوقاتو اسرار د همدې الله سره تعلق لري. او همدا الله دی چې تمامې اړتیاوې همدې الله ته راجع کېږي او تمامې اړتیاوې همدا الله له منځه وړي. د الله د لفظ خبرې که هر څومره وسي بیا هم لږ دي. د لفظ ځینې خاصې ځانګړتیاوې چې علماو لیکلي دي هغه ډېرې دي، خو ځینې مشهورې ځانګړتیاوې لیکلي دي چې الله هغه لفظ دی چې یوازې د الله ذات ور باندې نومول شوی دی. غیر د الله څخه نه څوک حقیقتا نه مجازا د الله په لفظ نومول شوی دی. آن تر دې چې د تاریخ په اوږدو کې د مځکې مغرور انسانان او د مځکې بدماشان او د مځکې فرعونیان هغو هم دا جرأت نه دی کړی چې ځان ته الله ووایي. او د یو چا اسلام نه صحیح کېږي تر څو چې د الله لفظ په دې کلمه کې تلفظ نه کړي لا اله الا الله. د الله په لفظ باندې اسلام صحیح کېږي او لمونځ نه صحیح کېږي تر څو چې الله اکبر په شروع کې ونه وایي. او ځینو علماو ویلي دي چې همدا الله دا اسم اعظم دی. او هر څوک که دغه د الله په نوم باندې دعا وکړي همدې الله ته آواز وکړي الله به یې دعا قبلوي. هر څه چې وغواړي الله به یې وکړي. او همدا الله دی چې بېشمېره اذکار چې په احادیثو کې ثابت شوي دي په ټولو کې د الله لفظ دی. همدا د الله لفظ دی چې تر 2000 واره زیات په قرآن عظیم شان کې ذکر شوی دی. نو که څوک دغه د الله لفظ تر هر لمانځه وروسته 100 واره ووایي په زړه کې به یې خوشحالي پیدا سي. هغه د زړه هغه پوشیدګلوي به یې لرې سي، کشادګي خلاصون به یې په زړه کې راسي، ښه به ښه ورته ښکاري، بد به بد ورته ښکاري. همدا خبره تجربې ثابته کړې ده. آخره خبره دا چې د الله د لفظ ځانګړتیاوې د الله د لفظ خصوصیات بیانول جواب یې یوازې عجز دی. هیچا لره د دې طاقت نشته چې د الله د لفظ دومرې ځانګړتیاوې چې په د الله په لفظ کې شته او هغه د انسانانو بیان کړي. نو ښه خبره دا ده چې څومره سړی مینه د الله د لفظ سره وکړي او څومره غوښتنې چې د الله په لفظ باندې پوره کړي او څومره یې ډېر ووایي هغومره یې ګټه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.